افغانانو لپاره د خوشحالۍ خبر اختر کې د اوربند اعلان وشو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تر هر څه د مخه تاسو ټولو دوستانو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. راځو مطلب ته. وسله والو طالبانو د کوچني اختر دریو ورځو کې له خپله اړخه د اوربند اعلان وکړ. طالبانو په دې اړه خپره کړې اعلامیه کې ویلي د دې لپاره چې هیوادوال د اختر مراسم په اطمینان سره ترسره کړي نو خپلو ټولو وسله والو ته د مشرتابه لخوا لارښوونه شوې چې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د هیوادوالو د امنیت لپاره خاص تدابیر ونیسي او په هیڅ ځای کې پر دښمن باندې تعرضي عملیات ترسره نه کړي. دوی وایي په هغه صورت کې که د دښمن لخوا کوم ځای برید کې د دوی به په کلکه دفاع وکړي. دغه راز اعلامیه کې طالب وسله والو ته امر شوی چې هیڅوک د حکومت تر کنټرول لاندې ساحو ته د تګ اجازه نه لري او نه مقابل لوري ته اجازه ورکوي چې د طالبانو سیمو ته ورشي. په هر حال د یادولو وړ ده چې طالبانو تر دې وړاندې هم 3 کاله پخوا په کوچني اختر کې 3 ورځنی اوربند کړی و، خو هلته بیا طالبان ښارونو ته او خلک او افغان ځواکونه کلو ته تللي وو. خو دا ځل به هم هغه شی نه وي او یوازې جګړه به ولاړه وي چې دا هم ښه خبره ده. موږ یې هرکلی کوو او د دې لپاره ورته خوشحال یو چې هیوادوال او خصوصا زموږ امنیتي ځواکونه به لږ د ارامتیا او خوښۍ د لمانځلو لپاره فرصت پیدا کړي او په دې هیله یو چې دغه 3 ورځنی اوربند به په تلپاتې اوربند بدل شي. په هر حال بیا دې هم تاسو ټولو دوستانو ته نیکمرغه کوچنی اختر مبارک وي. په هر حال تاسو د طالبانو لخوا په اختر کې د اوربند د اعلان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو فالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.